بسم الله الرحمن الرحیم. سلام او احترامات دې ورسیږي. یو ځل بیا هم تاسو قدرمن لیدونکو ته هیلهمند یم تاسو ټول جوړ او روغ اوسئ او د روغتیا جامې پر خپل تنو باندې ولرئ. زده کوونکو بیا هم د هستوي فزیک څپرکی د مضمون مو د فزیک بخش هستوي فزیک برخه تشکیلوي. هیلهمند یم تاسو تېر درسونه ویلي او تکرار کړي وي چې د هغه له جملې څخه موږ نیمه عمر درس وویلی او همدې ترتیب باندې دې څنګ کې مې یو کوچنی عنوان درلوده چې کله ماورای بنفش پخشیږي څه ډول زیانونه له ځان سره لري، توانمند یا هم زده کوونکو قوي وړانګې او اشیاء کومه وي او د خارجېدو قدرت یې څومره کې ده یا هم د نفوذ قدرت څنګه ده. د دې په ترڅ کې زده کوونکو بل هغه عنوان چې موږ د هستوي فزیک په ترڅ کې موږ لرو او راتلونکي درسونو کې به هم تعقیب کړو او عمیق زده کوونکو یو دغه ارتباط د تېر درسونو او راتلونکي درسونو سره لري. نو د دې لپاره تاسو د موږ دغه ویډیوګانې چینل سبسکرایب کول مه هېروئ او په منظم ډول باندې دغه ویډیوګانې پر لپسي ډول باندې ګورئ. نو زموږ بیا هم مضمون فزیک ده. د درس عنوان مو هم زده کوونکو مصنوعي رادیو اکټیو ده. څه شی؟ مصنوعي رادیو اکټیو ده. تاسو وویل چې رادیو اکټیو په څو ډوله باندې ده؟ په دوه ډوله باندې ده، یو مصنوعي رادیو اکټیو بل طبیعي رادیو اکټیو. د طبیعي رادیو اکټیو په اړه تاسو مکمل معلومات ترلاسه کړو او په هغه کې مو ډېر مواردو ته اشاره ودرلوده. خو نن مصنوعي رادیو اکټیو وایو او ګورو چې څومره کې مصنوعي رادیو اکټیو هستې شتون لري. دغه مورد تاسو کولی شئ د خپل کتابونو په 150 او د 150 پاڼې نه تر 160 پاڼې پورې کوم مورد او بحث چې شامل ده ټول مصنوعي رادیو اکټیو پورې اړوند زده کوونکو. نو کوښښ وکړئ متن د پیله تر پایه پورې یو ځل ولولئ، مهمو نکات یا عبارتونه یې په نښه کړئ او دغه ویډیو وګورئ تر څو ستاسو معلومات مکمل او تکمیل شي. د خپل درس په ادامه سره مصنوعي رادیو اکټیو لومړی باید زده کوونکو یادوري دې ته وکړو چې مصنوعي رادیو اکټیو کاشف یا هم کشف کوونکی د چا په واسطه باندې چې زده کوونکو لومړی ځل لپاره همدغه رادیو اکټیو مصنوعي راپیدا شو هغه عبارت و ماری کیوري او پیری کیوري. زده کوونکو ماریو کیوري یا هم پیری کیوري. زده کوونکو د دې په ترڅ کې تاسو ته لومړی باید ووایم چې اصلا رادیو اکټیو په څو ډوله باندې په دوه ډوله باندې یو طبیعي رادیو اکټیو بل مصنوعي رادیو اکټیو. طبیعي رادیو اکټیو کې ډېر داسې موارد وو چې تاسو پرې وپوهېدئ خو هغه پاتې موارد او باقي مانده موارد موږ په مصنوعي رادیو اکټیو کې وایو او تاسو وپوهېدئ چې طبیعي رادیو اکټیو کې زیاتره کومه تعاملات چې صورت نیسي هغه کوم نه د پرکوالی له ځان سره لري یا هم کوم نه تغییرات رامنځته کوي. دې ناحیې کې همدغه د مصنوعي رادیو اکټیو کشف کوونکی ماری کیوري او پیری کیوري ده چې د دې په پروسې په ترڅ کې زده کوونکو داسې وایي که چیرې هستې سپکې یا هم سپکې هستې زده کوونکو د کوم لکه سپکې هستو یو ښه مثال موږ ورکولی شو په دې ناحیې کې المونیم او مګنیزیم چې هستې سپکې دي د مصنوعي رادیو اکټیو د پروسې په ترڅ کې وایم چې د الفا ذره له ځان څخه پخش کوي یا هم د الفا اشعه له ځانه پخش کوي او تاسې پوهېږئ چې د الفا ذرې په پخش کېدو 4 واحده د کتلې اتومي یا هم اتومي کتلې څخه تغییرات رامنځته کېږي او 2 واحده نمبر اتومي په ترڅ کې تغییرات رامنځته کېږي. همدې ترڅ کې سپکه هسته المونیم او مګنیزیم په نظر کې نیسو او همدې ترتیب باندې الفا ذره یا وړانګه ترې خپرو. د الفا وړانګې په واسطه باندې چې زده کوونکو کله دغه بمباردمان صورت نیسي نو څه شی لاسته راځي؟ یو هسته لاسته راځي چې هغه هسته عبارت ده د رادیو اکټیو هستې په نوم باندې یادېږي چې اصل زده کوونکو هماغه مصنوعي رادیو اکټیو مسله یا هم مورد دې ناحیې کې اشاره ورته کړې ده. زده کوونکو همدغه تعامل که چېرته موږ همدغه عبارت د یو معادلې په شکل باندې راکړو تاسو ته څنګه به ووایو؟ زده کوونکو موږ وویلی چې د الفا ذره د الفا اشعه چې کله پخش کېږي خپله همدغه د الفا وړانګه عبارت ده د هیلیوم هستې څخه چې 4 واحده کتلې اتومي کې تغییرات راځي 2 واحده نمبر اتومي کې تغییرات راځي جمع المونیم د دې لپاره ښه مثال دې ناحیې کې موږ ورکړی ده چې هسته یې سپکه ده. ښایي زده کوونکو بیا چې کله الفا ذرې په واسطه بمباردمان کېږي فاسفورس لاسته راځي تاسو 10 او 15 دې ناحیې کې 15 د دې لپاره المونیم 14 2 واحده په دې باندې اضافه کېږي نمبر اتومي باندې 15 کېږي او همدې ترتیب باندې دې ناحیې کې نیوترون یو 0 ده یو جمع 10 زده کوونکو یو جمع
دې ناحیې کې 28 دي 28 باندې 3 جمع شوي تر څو 10 شوي دي ښایي د یو دانه نیوترون چې دې ناحیې کې له ځان سره یو واحد لري دې سره جمع شي 11 کتله یې تقریبا جوړوي خو موږ د دې لپاره چې دغه تعامل بڼه ونیسي یا هم صورت ونیسي د تعامل ته یا هم دې پخش او بمباردمان ته شکل ورکړو تقریبا دغه معادله په دې شکل باندې لیکل کیږي او کوم هغه عنصر یا هم کوم هغه لورنۍ هسته چې منځته راځي په دې ناحیه کې د المونیم د بمباردمان په صورت کې د الفا د شی څخه هغه فاسفورس 1510 یا هم فاسفورس 15 سی دی ورته دا وایي. نو زده کوونکو په همدې ترتیب باندې تاسو ته یو بل مثال هم دې ناحیې کې لیکلی ده چې زه تاسو ته خط کشوم فاسفورس 1510 چې د زده کوونکو بیا هم دې ناحیې کې بمباردمان صورت نیسي او په څه شي باندې ګورئ زده کوونکو سیلیکان رامنځته شوی ده خو دې ناحیې کې په کتلې اتومي کې هیڅ نوع تغییرات نه دي راغلي او د اتومي نمبر کې زده کوونکو یا هم د پروتونونو په شمېر کې یو واحد تغییرات راغلي ښایي دې ناحیې کې کومه ذره چې پخ شوې هغه عبارت ده د بیتا څخه چې موږ ویلې ټول هماغه ذره چې د دې ناحیې څخه پخش کیږي او بیوکرال د هغه لومړنی مورد چې کشف کړی او مشاهده کړی و هغه ټول د الکترون ذرات دي ښایي دې ناحیې کې ځکه د الکترون ذرات ته ورته اشاره شوې زده کوونکو چې یو واحد د پروتونونو له شمېر څخه کمیږي خو په کتلې اتومي کې کوم تغییرات نه راځي. راځئ زده کوونکو دې ته یادولی شو چې بیا هم مورد او مبحث دې ناحیې کې مصنوعي راډیو اکټیو ده او تقریبا 1200 هستې شتون لري چې راډیو اکټیو مصنوعي کې کشف شوي دي یا هم شتون لري 1200 هستو په شاوخوا کې موږ وایو چې مصنوعي راډیو اکټیو هستې شاملې دي او وایي چې زده کوونکو همدغه هستو کاربورد او یو ډېر مهم د کار وړ ځای څه شی ده هغه وخت چې کله پلاتینیم یا هم پلاتین په طلا باندې تبدیلیږي یو ډېر مهم کاربورد د مصنوعي راډیو اکټیویټي یا هم مصنوعي راډیو اکټیو یا هم مصنوعي راډیو اکټیو یو مهم کاربورد یې همدا ده چې پلاتین کله په طلا باندې تبدیلیږي ډېر مهم کاربورد یې همدلته ده. زده کوونکو همدغه هم له ځانه تعامل لري لکه څنګه چې په دې ناحیې کې فاسفورس المونیم بمباردمان کېدو د الفا اشې په واسطه باندې خو بر علاوه زده کوونکو چې دغه د الفا اشې په واسطه باندې بیا هم امکان د بربادمان صورت نیسي د پروتون او نیوترون فوتون او داسې نور وړ راډیو اکټیویټي په دې کې استفاده کیږي پروتون او نیوترون فوتون او داسې نور په راډیو اکټیو مصنوعي کې وایي د استفادې وړ دي. زده کوونکو تاسو په دې باندې وپوهېږئ کله چې پلاتین په طلا باندې تبدیلیږي دغه هم له ځانه تعامل لري تاسو کولی شئ د دې تعامل د خپلو کتابونو د اخرې ناحیې څخه لاسته راوړئ. نو دې ناحیې کې زده کوونکو دغه هم یو نارمل بمباردمان ده چې دې ناحیې کې صورت نیسي او تاسو کولی شئ د فول او یا هم د همدې بمباردمان عملي بڼه په دې شکل باندې د خپل کتابونو په آخري پاڼه کې وګورئ یا هم آخري ناحیه کې. راځئ زده کوونکو په دې ناحیه کې تاسو د مصنوعي راډیو اکټیو په اړه پروسې په اړه څومره کې راډیو اکټیویټي مصنوعي هستې کشف شوي دي او همدې ترتیب باندې هغه بمباردمانونه چې په دې ترڅ کې او کوم موارد چې کوم ذرې چې په دې ناحیه کې شامل دي موږ ولوستلې. بیا دې ناحیه کې زده کوونکو یو بل هغه څه شته اشاره کوو چې تقریبا دغه هم د هستې د ذراتو له جملې څخه شامل دي او لکه څنګه چې پروتون او نیوترون د هستې په ذراتو کې شامل دي پوزیترون هم شامل ده چې پوزیترون ته د لپاره زده کوونکو یو داسې اشاره ورته کوو چې پوزیترون هم ټول مشخصات د الکترون لري تاسو پوهېږئ چې د الکترون چارج څومره کې ده قراردادي چارج یې څومره کې ده چارج یې په کولم باندې څومره کې ده او همدې ترتیب باندې څه رقم ذرات دي په کوم ناحیو کې مدارونو کې موقعیت لري د هغه موارد دي چې تاسو د الکترون په اړه پوهېږئ او د هستې په مدارونو کې موقعیت لري. نو زده کوونکو پوزیترون هم عینا د الکترون په شان ده خو د کوم تفاوت سره دا چې الکترون موږ دې ډول باندې لیکو په سر منفي علامه ورلیکو یعنې دا چې الکترون له ځانه سره منفي چارج لري خو برعکس پوزیترون له ځانه سره مثبت چارج لري. څه شی ټول مشخصات د الکترون په شکل دي خو صرف له ځانه مثبت چارج پخ شوي یا هم مثبت چارج لري. زده کوونکو همدغه پوزیترون په دې ناحیه کې چې موږ وایو بیا هم یو ذره د هستې تشکیلوي دغه د اندرسن زده کوونکو امریکایي فزیکپوه په واسطه باندې کشف شوی ده. پوزیترون یو هغه ذره ده د هستې د ذراتو څخه مشابه پروتون نیوترون یا هم الکترون ته د زده کوونکو مشابه زده کوونکو هغسې نه ده ولې زه دې ناحیې کې تاسو اشاره دا وایم چې جمله هستې د ذراتو له جملې څخه شمیرل کیږي چې د اندرسن امریکایي فزیکپوه په واسطه باندې کشف شوی و او هغه وخت دا کشف شو چې کله هغه کیهاني اشعې په تجربو په لړ کې
د څه شی کشف کړ؟ پوزیترون ذره یې کشف کړه او ویې ویلې چې دغه جمله د ذراتو د هستې څخه دي. په دې ناحیه کې زده کوونکو تاسو یو بل مورد چې زده کړو مشابه الکترون ته د هغه پوزیترون ده او مصنوعي رادیو اکتیو کې د چا په واسطه باندې کشف شو کومه پروسه ده په نتیجه کې کوم تیتپرکوالی رامنځته کیږي. زده کوونکو دې ناحیه کې تاسو بیا هم خلاص ډول باندې ما د الفا بیتا او ګاما ذرې چې کله تاسو په تېرو لوستونو کې تیتپرکوالی د خارجېدو په صورت کې ولوستو زه تاسو ته بیا هم یادوري کوم کله چې الفا ذرې په واسطه باندې کوم عنصر یا هم کومه هسته بمباردمان کیږي په نتیجه کې هماغه د هیلیم هسته ده چې 4 واحده په اتومي کتله کې 2 واحده په اتومي نمبر کې تغیرات راځي. کله چې بیتا ذرې په واسطه باندې کومه هسته بمباردمان کیږي په دې ناحیه کې وایم چې زده کوونکو څه شی د یو پروتون په دې ناحیه کې یو نیوترون په پروتون باندې تبدیلیږي خو په اتومي کتله کې هیڅ نوع تغیرات نه راځي او همدې ترتیب باندې کله چې ګاما اشعه د خارجيږي کوم تیتپرکوالی او تغیرات چې په دې ناحیه کې رامنځته کوي هیڅ نه تغیرات نه په اتومي کتله کې نه په اتومي نمبر کې رامنځته کیږي صرف هغه هسته د تحریکي حالت نه نورمال حالت ته ورځي او یو مقدار انرژي آزادوي. نو قدرمن لیدونکو تر بیا چې زه ستاسو چوپړ کې حاضرېږم او تاسو ته د فزیک بل درس څه شی او توضیح کوم تاسو په لویه بښونکي مهربانه الله باندې سپارم. ښه وخت ولرئ. الله پامان.